بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و نهایت بارحم. سلام و احترامات خدمت تقدیم شما شاگرد عزیز و نازنین میکنم. امیدوار هستم تا ایده جور و سرحال باشین و درس گذشتهتان که در مورد وطن دوستی بود به شکل درستش یاد گرفته باشین. باید فهمیده باشین که کدام کارها را در مقابل وطن خود انجام بدین تا از جمله اشخاص باشین که در مقابل وطنتان چی باشین، در مقابل وطنتان مسئولیت پذیر باشین و بتانین یک کار را انجام بدین تا باعث پیشرفت وطنتان شود. کمی وطن دوستی میگه. پس کارخانگیشان هم امیدوار هستم به شکل درست انجام داده باشین. میایم به درس امروزی خود که درس ششم داریم است. عنوان درس ماست کلمه های ساده. یک جا با هم کار میکنین. ببینیم در مورد کلمه های ساده که بخش گرامری ماست، در مورد کلمه های ساده کتاب بر ما چی گفته و کدام کلمه ها را کلمه های ساده میگه. گران زکان که ز خپل سلامون و احترامات تاسو ته وړاندې کوم. هیله مند یم ته د روغ او جوړ اوسئ او تاسو تیر شوی درس چې په دایري کې د هیواد پالنې په هکله باید سم زده کړي اوسئ او کورنۍ دندې په منظمه شکل سرته رسولي اوسئ. نو راځئ چې موږ خپل نوی درس په دایري کې شپږم لوست ده. عنوان مو ده ساده کلمې چې په ګډه سره ولولو. وګورو چې ساده کلمې کومو کلمو ته ویل کیږي او کومه کلمې دي. نو تاسو پاملرنه هم غواړم لر بسو د کتاب لور ته. میریم به طرف درس خود. ببینیم هدف از درس که میخوانیم چی است. در هدف از درس و ما گفته شاگردان کلمه های بسیط را بخواند، بنویسد و تشخیص کرده بتواند. یعنی شاگردای عزیز شما باید کلمه های بسیط هم کلمه های ساده را میگه. یعنی نام دومش کلمه های بسیط است. شما این را باید بخوانید، بنوشتن هم یاد داشته باشین و تشخیص کرده بتوانید که کدام کلمه بسیط است و کدام کلمه بسیط نمی باشه. زده کوونکو د موږ د ننني درس موخه دا ده چې زده کوونکي د باید بسیطه چې یا هم د ساده کلمې ورته ویل کیږي باید ولولي، ولیکي او وشي کولی چې دا توپیر کړي چې کومې ساده کلمې دي او کومې ساده کلمې نه دي. نو د نن ورځ درس ویلو باندې به موږ ساده کلمې وپیژنو. پس بریم به طرف درس خود که ببینیم کلمه های ساده کدام کلمه ها را میگه. در اینجا به ما گفته کلمه های ساده آن است که دارای یک جزء مستقل معنا باشد. یعنی زده کوونکو ساده کلمې هغه کلمو ته ویل کیږي چې یو مستقله برخه او معنا لرونکې برخه ولري. یعنی څه رقم چې لاندې دلته مثالونه دي مانند مجتبی، کتاب، مکتب، قلم و غیره. لکه مجتبی، کتاب، مکتب، قلم او نور. یو مجتبی دیروز به بازار رفت. مجتبی پرون ښار ته لاړم. دومه جمله دوم ما کتاب دری صنف ششم بسیار آموزنده است. د شپږم ټولګي کتاب ډیر آموزنده کتاب دی. سه مکتب ما میدان فوتبال دارد. زموږ ښوونځی د فوتبال میدان لري. قلم برای نوشتن است. قلم د لیکلو لپاره دی. من در صنف ششم درس میخوانم. زه په شپږم ټولګي کې درس وایم. نو همدغه کلمو ته کومه کلمې ویل کیږي؟ ساده کلمې. نو راځئ چې زه تاسو ته په خلاص ډول ولولم ووایم چې تر څو تاسو لا نور هم ساده کلمې وپیژنئ. زده کوونکو موږ ته دلته ویل چې ساده کلمې هغه کلمو ته ویل کیږي چې یو مستقله او معنا لرونکې برخه ولري. یعنی ساده کلمې لکه مشتبه د ګرانو زده کوونکو دته موږ ساده کلمه وایو. ولې ورته ساده کلمه وایو؟ ځکه چې کوم بل مرکب ورسره نشته. مثلا موږ که وایو کتابخانه یا کتابتون، کتاب یو کلمه ده، تون بل کلمه. نو دغه بیا مرکب کلمې دي. خپله تنه کتاب موږ تنه په کتاب کې ویلی شو چې دا څه ده؟ دا ساده کلمه ده. او ساده کلمې هغه کلمو ته ویل کیږي چې په یوازې ډول معنا ولري. مثلا مجتبی ده. تاسې پوهیږئ چې مجتبی څه ده؟ معنا لري ځکه د یو هلک نوم ده. یا هم کتاب چې موږ ویلی کتاب هم یو معنا لرونکې کلمه ده. او یا هم مکتب هم چې ده ښوونځی ده ګرانو زده کوونکو چې معنا لري. او بل قلم هم چې ده ګرانو زده کوونکو ساده کلمه ده. او بل صنف هم چې ده یا ټولګی هم ساده کلمه ده ځکه چې په تنه‌ایي شکل باندې خپله تنه ده او مستقله برخه هم لري. کوم چیز سره نه ده یو ځای سوی. نو همدغه د څه ویل کیږي؟ مستقله یا ساده کلمې ورته ویل کیږي ځکه چې په خپله یوازیتوب باندې مکمله معنا لري. نو هیله لرم چې تاسې ساده کلمې پیژندلې اوسیږي. لاړ به سو د فعالیتو لور ته.
میریم به طرف فعالیت خود. در فعالیت به ما بخوان و بنویس داده، گفته درس را با آواز بلند بخوانید، کلمه ها را دقیق و واضح تلفظ کنید. ما درس به شما خواندم، شما هم درس با آواز بلند بخوانید و کلمه ها را چی کنید؟ دقیق و واضح تلفظ کنید. و همچنین فعالیت دیگه داده، کلمه های ساده را از جدول زیر مشخص کنید و به هر کدام روی تخته بنویسید. خب شاگردان در فعالیت دیگه به ما گفته کلمه های ساده را از جدول زیر مشخص کنید و به هر کدام روی تخته یک جمله بنویسید. ما کلمه های ساده را مشخص میکنیم، ما براتون کلمه هایش مشخص میکنیم، جملاتشان کارخانگی شما باشه، شما بر کدامشان در کتابچه‌تان جمله نوشته کنید. زده کونکو موږ ته فعالیت را کړی ده چې درس به بخوانه بنویس، یعنی ولوله او ولیکه، درس به په لوړ اواز لولئ او کلمې به په دقیقه او واضح شکل څه کوي تلفظوئ. چې ما تاسو درس ولوسته، تاسو هم درس په لوړ اواز ولولئ او کومې کلمې چې تاسو ته نوې ښکاري څو ځلې هغه تلفظ کړئ، تر څو تلفظ کې تاسو کوم ستونزه ونه لرئ. او بله فعالیت موږ ته راکړه چې لاندینۍ کلمې به پیدا کوئ، له چوکاټ نه به ساده کلمې پیدا کوئ او هر یو ته به جمله لیکئ. زه تاسو ته دا کلمې پیدا کوم، تاسو ساده کلمې، البته تاسو به څه کوئ؟ ورته جملې جوړوئ په منظمه شکل خپل په کتابچه کې. خب شاگردا بر ما در اینجا گفته معلم، قلم سرخ، گل، اسب، چوکی. این کلمه ها را به ما داده، ما داریم مشخص میکنیم که کدام کلمه ساده است، کدام کلمه ساده گفته نمیشه. ما کلمه های ساده را گفتیم، کلمه های ساده به کلمه های گفته میشه که دارای یک جزء مستقل و معنا دار باشه، یعنی معنا داشته باشه، به شکل تنهاییش معنا داشته باشه. مثلا ما در کتاب هم مثالا را خواندیم و در اینجا هم ما پیدا میکنیم. معلم کلمه چیه شاگرد عزیز؟ ساده است یا نه؟ بله شاگرد عزیز، معلم کلمه ساده است. معلم چیه شاگرد عزیز؟ کلمه ساده است. میم به قلم سرخ. قلم سرخ چی است؟ کلمه ساده است یا کلمه ساده نیست؟ نه خیر، اگر تنهایی قلم بود ما میتونستیم که بگوییم که کلمه ساده است، چون ساده یعنی کدام مرکب دیگه نداشته باشه، ولی از خود یک مرکب دیگه هم داره. قلم جدا، سرخ جدا، یعنی قلم سرخ. میبینین یک مرکب در پسی کلمه ساده گفته نمیشود. خب این ساده نیست. میم با گل. گل، کلمه گل چی است؟ ساده است یا ساده است یا ساده نیست؟ بله ساده است، چون به شکل تنهایی خود است. وقتی که ما گل میگیم ما میدانیم که هدف ما از گل چی است و معنای مستقل داره، پس این کلمه ساده گفته میشه. میم با از کلمه ساده است. شاید شما بگوین بله است، چرا که این از خود کدام ترکیب دیگه نداره، ولی در اصل از کلمه ساده نیست، چرا که ما گفتیم کلمه ساده به کلمه گفته میشه که سعی است که یک جز داشته باشه. مثلا معلم ایتو نباشه که قلم سرخ، سعی کنید دو جز داره، قلم یک جز، سرخ جز دوم. شاید شما بگین که ازم خو یک جز داره، کدام ترکیب دیگه هم نشه، یک جا نشه، ولی در اصل این کلمه ساده گفته نمیشه. ما گفته بودیم که کلمه ساده یک جز داشته باشه، در پهلو یک جز معنا داشته باشه. از خو هیچ کدام معنایی به ما نمیده. از چی معنا شاگرد عزیز شما میفهمین؟ بعض وقت در بین جملات از کار میگیره، ولی در اصل معنا نمیده، پس این کلمه ساده گفته نمیشه. میم با چوکی. چوکی چی است شاگرد عزیز؟ چوکی کلمه ساده است، چرا که هم معنا داره و هم چی است؟ هم معنا داره و هم داره یک جز می باشه. پس این چی است؟ چوکی ساده. چوکی ساده یعنی از جمله کلمه های ساده به حساب میره. زده کن که مونږ تل کلمې را کړې، معلم، قلم سرخ، گل، از، چوکی، چې دا یعنی ساده کلمې دي کنه کومې دي کومې نه دي. معلم یعنی خون کې خو ساده کلمه ده، ځکه چې خپله مستقله راغلې د یوې برخې نه جوړه سوې او معنی هم لري. نو کله چې مونږ ښوونکي یادو پوهېږو چې د ښوونکي مطلب هم څه شی ده. قلم سرخ یعنی سور قلم، دا ساده کلمې نشو ویلی، ځکه چې خپله قلم یوه برخه ده، سرخ بله برخه. مونږ ویلو چې ساده کلمې هغه کلمو ته ویل کېږي چې یوه برخه مستقله ولري. مستقله یعنی تنهایي اوسېږي. که تنهایي قلم راغلی وی بیا مونږ کولی سو چې ووایو چې دا ساده جمله ده، ولی اوس ورسره سرخ راغلی نو دا ساده جمله نه ویل کېږي. گل ساده کلمه ده ګرانو زده کوونکو، ځکه چې ساده کلمه ورته ویلی سو، ځکه کوم بل ترکیب هم نه لري. او کله چې موږ د ګل نه یادونه کوو مونږ پوهېږو چې ګل خپله په تنهایي هم معنا لري. دا ساده کلمه ده. از ته راځو. از ساده کلمه ده او که نه ده؟ شاید ووایي چې دا ساده کلمه ده ځکه چې کوم بل ترکیب ورسره نه ده یو ځای سوی، لکه قلم سرخ د سره کوم بل ترکیب نه ده جوړ سوی، و به وایي چې دا ساده کلمه ده. ولې موږ ویلو چې ساده کلمه هغه کلمې ته ویل کېږي چې صحیح ده چې
یو جز لري ولی معنا هم لري. د یو جز ترڅنګ معنا هم لري چې اس کومه معنا نه لري، یعنی دا هیڅ کوم معنا نه لري. بعض وخت د جملو په منځ کې کارول کیږي ولی په عمومي ډول کومه خاصه معنا نه لري، نو دا ساده کلمه ورته نسو ویلی. چوکۍ هم یا څوکۍ چې په پښتو ورته ویلی سو، دا ساده کلمه ده ځکه چې په تنهایی هم راغلی، کوم بل ترکیب هم نه لري او دا خپل په تنهایی شکل باندې چه لري؟ معنا لري. نو دې ته موږ چه ویلی سو؟ ساده کلمه. و شاگردای عزیز، یک مثال دیگه براتون من خودم میتم شما کلمه های ساده را بیشتر بدانید. ببینین ما اگر در اینجا کتاب بتیم، کتاب گفته میتونیم که چی است؟ کلمه ساده است، چرا که مستقل است، کدام ترکیب دیگه نداره و به تنهاییش هم چی داره؟ معنا داره. کلمه ساده گفته میشه. ولی اگر ما در اینجا کتابخانه بتیم، اگر نشته کنیم کتاب خانه، این کلمه ساده گفته نمیشه، چرا که دو ترکیب داره. کتابش یک ترکیب است تا این قسمت تا ب یک ترکیب است، ولی خانه ترکیب دوم است، یعنی از دو ترکیب چی شد؟ جور شد. پس این ما کلمه ساده گفته نمیتونیم، چرا که از خود ترکیب دیگه داره. این ما گفته نمیتونیم کلمه ساده است. نزدکان کو لار بسو د کورنۍ دند په لور تاسو باید د فعالیت او د درس باندې پوه شوي اوسئ. ساده کلمې باید زده کړي اوسئ. نو د فعالیت لور ته به لاړ سو، د کورنۍ دند لور ته. تاسو کورنۍ دنده بشنو بگو، یعنی واوره ووایه. دوه پوښتنې دي، اوس تاسو ساده کلمې وپېژندلې. تاسو کولی شئ چې دې پوښتنې ته په ډېرې اساني باندې جواب ورکړئ. بیرته موږ ته په کمنټ کې راولیږئ. او بل محاوره یا همغه خبرې اترې دي چې تاسو په خپل په منځ کې سرته رسوئ. او بله کورنۍ دنده هم د مکتب یا د ښوونځي په هکله به درې جملې خپل په کتابچه کې په منظمه شکل لیکئ. زده کوونکو د دې ترڅنګ چې تاسو دا کورنۍ دندې سرته رسوئ، باید پرته له دې کتاب نه چې کومې ساده کلمې راغلي، تاسو نورې هم پنځه کلمې به خپل په کتابچه کې لیکئ چې هغه کلمې چې ساده اوسیږي او بیرته به یې ماته په کومنټ کې رالیږئ تر څو زه یې وګورم. نو دا د نن ورځ درس چې باید تاسو زده کړی اوسیږي، کورنۍ دندې په منظمه شکل سرته ورسوئ. شاگرد عزیز، میریم به طرف کارخانگیتان بشنو بگو. در بشنو بگو دو پرسش است که شما باید را یاد بگیرین. حالا خود در مورد کلمه های ساده شما فهمیدین، میتونین بسیار با آسانی به پرسش ها جواب بدین و دوباره به ما در کامنت ارسال کنین. و همچنین محاوره است که شما بخاطر که معلوماتتان در مورد عنوان که خواندین بیشتر شد، محاوره را همیشه انجام بدین و در پهلوی محاوره کارخانگی دیگه‌تان است که 5 کلمه های ساده را در کتابچه‌تان نوشته میکنین و دوباره به ما در کامنت ارسال میکنین تا ما ببینم که شما آیا میتونین یا نه. خب در کل شاگرد عزیز، ما امروز کلمه های بسیط خواندیم. کلمه های بسیط کلمه های است که دارای یک جزء مستقل و معنا و دارای معنا باشد، یعنی یک جزء داشته باشه ولی معنای مکمل داشته باشه. که شما هم مثال شدیدین مانند مجتبی، مکتب، صنف که تمامش مثال است کلمه های ساده بود. ولی اگر در پهلوی ازی مثلا قلم است، برترش کلمه ساده گفته میشه، ولی اگر امروز سرخ یک جا شد، قلم سرخ یک ترکیب دیگه است با این کلمه، پس این کلمه را ما ساده گفته نمیتونیم. و کلمه باشه که معنا داشته باشه. کلمه بدون معنا را ما نمیتونیم که بگوییم کلمه ساده است. پس این بود درس امروزی که برای شما تقدیم کردم. انشالله که از این درس چیزا مخته باشین، کارخانگیتان به شکل منظم انجام بدین. دوباره با ما در کامنت ارسال کنین. اگر میخواین از ویدیوهای درسی دیگر ما مستفید شوین، ویدیوهای ما را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنین تا دیدار بعد که ما با شما حاضر میشم و درس جدید را به شما ارائه میکنم. شما را بالای پاک میسپارم. الله حافظتان.